دغشان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا فمؤمنانو کی د کامل ایمان والا خلق هغه دی چې دا غوی اخلاق خوي او په ځنی احادیث ور سره نور اضافه هم شتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم د ایمان په اعتبار سره کامل مؤمنان هغه خلق ده چې دا غوی اخلاق ډیر خوي او بیا خاص کر پتاسو کې بهترین کس هغه ده د خپل کور والا د پاره خوي یعنی د خپل بیبي سره په نرمۍ او اوښ اخلاقی باندې ژوند تیری زکه زنانا کمزوري وي مستحق د رحمت وي نو خوش اخلاقی او نرمی ور سره پکار ده یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو ای المؤمنین اکمل ایمانا مؤمنانو کی د کامل ایمان والا کسوک ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل احسنهم خلقا چې د چا اخلاق ډیر خوي هغه ډیر کامل مؤمن ده امام غزالی رحمه الله تعالی احیاء العلوم کی خبر ذکر کړی دا و یغوای چې ان حسن الخلق هو الايمان وسوء الخلق هو النفاق بشکا خوش اخلاقی ایمان دے ایمان او بد اخلاقی منافقت تے دا خوش اخلاقی دا کامل مومن صفت دے منافق کی خوش اخلاقی نرازی خوا مشکات شریف او دغرنگی ترمذی شریف کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن صمت ولا فقه فی الدین دو صفتنا پا منافق کی نجمع کی یو خوش اخلاقی او دویم پا دین کی پوہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مقصد دا دے چی مومنان دی دا دو صفتنا بزان کی پیدا کی یو دی خوش اخلاقی په ځان کې راولي او دیم دی په دین باندې ځان په حق په دین باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو بل حدیث کې فرمایي ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه من خلق حسن وان الله لا يبغض الفاحش البذیء د قیامت په ورځ ما د مؤمن سړي په تل د میزان کې د خوش اخلاقی نه درون بل هیڅ نوي یعنی خوش اخلاقی بد ثواب په اعتبار سره او په وزن اعتبار سره دا ډېر درنوي او بشک الله جل جلاله فحش وينكر بهوده خبرې کوون کې بد اخلاق نه خوخی کوم انسان چې فاحش خبرې کوي فزول خبرې کوي او دغه شانتی فزول بکواس کوي او بهوده خبرې کوي رب کریم دغه انسان نه خوخی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین هما اخف علی الظهر واسقل فی المیزان اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایزتا تداس دو عملون او خایم چاغه پشا یا پجب باندې ډیر آسان دي لیکن د قیامت په ورځ په تر د میزان کې ډیر درانه دي حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي خا یا رسول الله علیک السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایل طول الصمت وحسن الخلق والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما وګد چپتیا یعنی ډیر خاموش فاتح کېدل او خوش اخلاقی قسم په غزاد باندې هغه په قبضه کې قدرت هغه په قدرت کې زما ساده خلق د دې دوه خصلتونو بهتر بل هیڅ عمل نه دی کړی یعنی د دې دوه سيزونو بهترین بل هیڅ عمل نشته دی یو خاموش کېدل او دیم خوش اخلاقی دا بهترین عملونه دی ګوریا ساتي کوم انسان چې خوش اخلاقی کوي او کوم انسان چې خاموش فاتح کیږي دا د بهتر سړي علامه ده دا د متقی سړي علامه ده ابو داود شریف کی حدیث ته رسول الله مبارک فرمای ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم بشک کامل مؤمن د خپل خو اخلاق په وجه د روزدار او د شپې عبادت کوون کی درجه حاصلای کوم انسان چې اخلاق لري رب کریم دغه انسان ته
هغه انسان ته داسې ثواب ورکوي لکه روزه چې نیولې او قیام الليل کړي د شپې تهجد کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظیم درجة الآخرة وشرف المنازل وانه لضعيف العبادة وانه لا يبلغ بسوء خلقه اسفل درجة في جهنم. بشک بندا د خپل خو اخلاق په وجه د آخرت اوچت درجو او معزز مقام ته رسي اگر چې د عبادت کمزورې وي، او بشک بندا د بد اخلاقی په وجه د جهنم کته مرتبه ته رسي. جنید بغدادي رحمه الله تعالی فرمای اربع ترفع العبد الى اعلى الدرجات وان قل عمله وعلمه الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الايمان. سلور شیان انسان اوچتو درجو ته رسي اگر چې د عمل او علم کم وي. حلم صبر یادای، تواضع عاجزی، سخاوت او خوش اخلاقی، او په دې خوش اخلاقی سره ایمان کامل کی. جنید بغدادی رحمت الله علیه مبارک فرمای حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د حدیث را نقل کړي. هغه مبارک فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله علیه السلام مبارک فرمایل الا انبئکم بخيارکم و تاسو خبر په غوړه کې وروالی درنه کوم چې تاسو بهترین انسان څوک دی. وی قالوا بلا یا رسول الله صحابه کرام عرض کو یا رسول الله بیان راته وکي. نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمایل خيارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاقا. بهترین پتا سو کې هغه انسان دی چې دا عمر ډیر وي او اخلاق خولي وي. بار بار رسول الله علیہ السلام مبارک په اخلاق باندې خپل صحابه کرامو ته دا تعلیم ورکړی دی چې اخلاق بزان کې پیدا کړي. خوش اخلاقی چې دا په دې سره د ایمان تکمیل راځي، ایمان په کامل کیږي. بعض خلق وي هغه ډیر بد اخلاق کوي. رسول الله علیه السلام مبارک ژوند ک تاسو مطالعه کړئ او د عالمانو نه او د شيوخو نه دا تاسو کوي چې د رسول الله مبارک په دغه احادیثو کې د خوش اخلاقی ذکر څومره راغلی دی، نو حیران به ورته فاتح شي. د رسول الله علیه السلام مبارک چې کوم اخلاق هغه په مخ د دنیا کې رب کریم چاته نه دی ورکړي. دا سه اخلاق یو چې د وخت لوی فرعونیان او لوی دجالان او دغه رنګ لوی مشرکان او سرداران د کفارو با د رسول الله مبارک په اخلاق باندې ایمان راوړل. واقعات پتاست ته معلوم وي. د غرنګ سمامه رضی الله تعالی عنہ دا واقعا دا وخت کم دی. هغه مبارک دا رسول الله مبارک د خسته اخلاق په وجه باندې ایمان راوړل چې رسول الله علیه السلام مبارک صحابه کرام دا باندې کړه او تړل یو او رسول الله علیه السلام مبارک ورته فرمایل زما په حق لک استا سره ایدا. نو دا غرنګ درې زره دا خبره کړې و دا واقعا دا. نو چې کله د رسول الله مبارک اخلاق ولیدل نو بیا لاړ غسل وکړه او دسه وکړه او را له دا کلمې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. زه گواهی ورکوم په دې باندې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د الله تعالی رښتینی پیغمبر دی او د رب کریم نه ما سوا بل معبود نشته چې دا عبادت وکړي. دا وجه سوا دا وجم داوا چې دغه د رسول الله مبارک اخلاقو چې صحابه کرام دغه رنګي د وخت فرعونیان به ورته ګوته په خله باندې چې رسول الله مبارک رب کریم کوم اخلاق ورکړي، کوم نرمي ورته ورکړي و. رسول الله مبارک کمالات دغه رنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ژوند اغا کردار دا کچرته انسان تمام ورځ لا سکه چې ټول میاش لګیا وی خود رسول الله مبارک د اخلاق او تذکرہ به ختم نشي. چې رب کریم دې ته څومره خپل اخلاق ورکړي. الله جل جلاله دې او کې چې دغه اخلاق او دغه خپل صفاتونه رب کریم په مونږ کې پیدا کړي. بد اخلاق انسان د هر چا بدیش، په کور کې د وړوم بدیشي، په کور کې زنانو بدیشي، په کور کې د بوډاګانو د مشرانو ټول بدیشي. خوش طبیعت انسان، خوش اخلاق انسان د خلکو خوخوي، واړه مر سره مینا کوي، لوی مر سره مینا کوي، بوډاګان مر سره مینا کوي او دغه رنګي د محله خلک مر سره مینا کوي. او بد اخلاق انسان نه خلق جدا ګرځي.